سلطان ركن الدين ببريس لغلامين تر سلطنة وبشتما برخا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم اوریدونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. محترم اوریدونکو، لکه څرنګه چې موږ په تیره 26مه برخه کې د غلامۍ نه تر سلطنته د داستان هغه ځای بیان کوي چې د فرانسې بادشاه نه هم لوی وي د جنګ څخه د تښتې وروسته کله چې بندرګاه ته راورسېدی نو د خپلو ساتونکو سره یو ځای د تعاون په ناروغتیا ککړ سو او هم هلته مړ سو. نو سلطان رکن الدین او تورنتای د بندرګاه په لور د ورتلو څخه منصرف سول او بیرته یې د قاهرې په لور مخه کړه. نو اوس به راسو محترمو اوریدونکو پاته حالات په وګورو چې نور څه مخته راځي. د فرانسې د بادشاه نه هم لوی وي د بدترینو پایلو څخه د خبرېدو پرته د انګلستان شهزاده ایډرویډ د انطاکیه د ماتې د بدلې د اخیستو لپاره او سلطان رکن الدین ته د جزا ورکولو په خاطر د یو ستر او ځواکمن لښکر سره یو ځای د انګلستان څخه را روان سوی و. هغه د انګلستان علاوه په لاره کې د وړو غټو جزیرو د ځوانانو او ریاستونو د ګرم استقبال سره مخ سوی و. د انګلستان څخه د را روانېدو وروسته ایډرویډ څو ورځې هلته په سقیله کې قیام وکړ. خپل لښکر یې تر څو ورځو پورې آرام ته پرېښود. د هغې وروسته هغه د فلسطین ځمکې کې پروت د عکا ښار ته راورسېدی. هغه اراده کړې وه چې د عکا په ښار کې به د خپلو ځواکونو سره یو ځای څو ورځې آرام کوي او بیا به په پوره ډاډمنه توګه د سلطان رکن الدین مخې ته ورځي او جنګ به شروع کوي. خو یوه ورځ د عکا د ښار په شاوخوا کې د انګلستان پوځ ته برغوس ورننوتی. دا همهغه برغوس و چې د خپل ځای څخه ناراضه سوی و، یعنې د فدایانو د مرکز څخه ناراضه سوی و او د سوسه په سرایي کې د قدغان، آرزو او ابن خزرون سره هم خبرې کړي وې او هغوی ته دا خبر هم ورکړی و چې هغه به د ایډرویډ په خلاف قدم اخلي تر څو د پخوانیو ګناهونو او تیرو ازاله وکولی سي. په لښکرګاه کې د تیرېدو په وخت کې یې خپله پیژندګلوي د یو فدایي په څیر کوله. د دې ترڅنګ دا خبره هم کوله چې هغه سره د ایډرویډ په نامه د مرکز څخه یو لیک هم سته او غواړي چې په خپلو لاسو یې شهزاده ته وروسپاري. په دې اساس هر عسکر هغه ته په صحیح توګه د ایډرویډ د خیمې لارښوونه کوله. کله چې برغوس د ایډرویډ د خیمې ترڅنګ ساتونکي ته راورسېد نو د هغه څخه یې د ایډرویډ د لیدو غوښتنه وکړه. ساتونکي برغوس ته په ډیر دقت سره وکتل او بیا یې په شکمنې لهجې وویل، ته څوک یې؟ نوم دې څه دی او ولې د انګلستان شهزاده ایډرویډ سره د لیدو اراده لرې؟ د هغه د دې پوښتنو په ځواب کې برغوس وویل، زه د فدایان د مسکن او مرکز نه راغلی یم. له ما سره د مسکن د امیر له اړخه شهزاده ایډرویډ ته یو لیک هم دی او ما ته حکم سوی دی چې دا لیک په خپلو لاسو هغه ته ورکړم. تا ته به ډاګیزه وي چې زموږ د امیر اړیکې یوازې د آسیایي هیوادونو د نصراني حاکمانو پورې رانغښتې نه دي بلکې د انګلستان او فرانسې تر حکمرانانو پورې هم رسیږي. د همدې اړیکو په بنا زموږ د مسکن امیر ماته د ایډرویډ په نامه دغه لیک راکړی او زه غواړم دا لیک په خپلو لاسو شهزاده ته ورکړم. په دې لیک کې د نورو موضوعاتو نه علاوه شهزاده ته د سلطان رکن الدین په خلاف د جنګ کولو په وخت کې د مرستې او تعاون وړاندیز هم سوی دی. تر دې ځایه د خبرو په وخت کې برغوس د خپلو کالویو څخه یو لیک هم راوویست او ساتونکي ته یې ورښکاره کوي. دا لیک جعلي و چې د فدایان د مسکن د امیر له لوري د شهزاده ایډرویډ په نامه لیکل سوی و. د خط په کتلو سره هغه چوکیدار لږ څه ډاډمن سو. بیا یې برغوس ته وویل، له ما سره راځه، زه به دې د شهزاده سره مخامخ کړم. د پهردار په دې ځواب برغوس خوشحاله سو. په دې اساس چپ چاپ د دې پهردار تر شا روان سو. یوې سترې شاهي خیمې ته ورننوتی. هلته یې وکتل چې ایډرویډ په یوه تخت ناستی، شاوخوا یې وسلوال کسان ناست دي چې د راتلونکي جنګ د نقشې په اړه یې سره خبرې کولې. خیمې ته د ورنوتلو وروسته چوکیدار خپل سر ځمکې ته ټیټ کړ او ایډرویډ ته یې وویل، آقا، دغه وګړی چې زما تر شا ولاړ دی خپل ځان برغوس راپېژني. نوموړی د فدایان د مسکن د امیر له لوري راغلی
د امیر له اړخه یې تاسو ته یو لیک هم له ځانه سره راوړی او غواړي دا لیک تاسو ته وړاندې کړي. نوموړی وایي چې په دې لیک کې د فدایانو امیر تاسو ته د سلطان رکن الدین په مقابل کې د مرستې وړاندیز هم کړی دی. ایډرویډ د خپل پهردار د خبرو په اورېدو ډیر خوشحاله سو او بیا یې نیغ په نیغه برغوس ته وکتل او ورڅخه ویې پوښتل چې که چیرې له تا سره ستا د امیر له لورې ماته کوم خط یا پیغام وي او په هغې کې ماته د مصر د سلطان رکن الدین په خلاف د مرستې او تعاون وړاندیز کړی وي نو هغه لیک ماته راکړه. برغوس په پوره ادب سره ورمخته سو او هغه لیک یې ایډرویډ ته وړاندې کړ. شاهزاده ایډرویډ هغه لیک خلاص کړ او د هغه په ویلو یې شروع وکړه. په همدې وخت کې چې هغه لیک لوسته برغوس محترک سو او د خپل څنګ څخه یې خپل خنجر راواخیست او ورمخته سو او په ایډرویډ یې سخت ګزار وکړ. هغه غوښتل ایډرویډ په زړه کې ووهي او په یوه ګزار یې له منځه یوسي خو په همدې وخت کې ایډرویډ یو بغل ته سو او د برغوس خنجر یې په اوږه کې ورشخ سو. برغوس ونه توانید دویم ګزار وکړي ځکه چې په دې وخت کې د هغه تر شا ولاړ پهردار هغه ونیاوه او بیا څومره وسلوال ځوانان چې د ایډرویډ شاوخوا ناست و هغوی ټول راپورته سول او په برغوس یې ګزارونه پیل کړل. شاید چې په دې وخت کې په برغوس د خپل ژوند څخه ناهیل سوی وي. نو په دې خاطر یې د خیمې په چت سترګې ولګېدې او په ډېر عذر سره یې وویل ای زما پیدا کوونکې ګواه اوسه چې ما د عصمتونو د تجارانو د جسمون د سوداګرانو او د شنه اسمان لاندې په زمردي ځمکه باندې د جبر او تشدد کوونکو څخه ځان یې ویخواته کړی او په رښتینې توګه مې د هدایت لاره خپله کړې. ای زما پالونکې ته ګواه اوسه چې ما د هلاکتونو ظالمه دښته پرې ایښې او حقیقت مې خپل کړی دی. ای زما رازقه د حیواناتو څخه د انسانیت په لور په راګرځېدو سره ما په دې ایډرویډ باندې حمله کړې او د خپله اړخه مې د ماضي د ګناه د پرېمنځلو پوره هڅه کړې. ای ربه ته زما د هڅه قبوله کړې او ما ته د تیرو وختونو د ګناهونو څخه بخښنه په برخه کړې. زه ستا په حضور کې د زړه د اخلاص توبه باسم او د ګناه نه بخښنه غواړم. برغوس د دې نه اخوا نور څه ونه سو ویلی ځکه چې هغو خلکو هغه په وهلو له منځه وړی و او بیا د هغه لاش د خیمې څخه بیرون وویستی. د برغوس د حملې په اساس د انګلستان شاهزاده ایډرویډ ډیر سخت زخمی سوی و او تر یوې میاشتې پورې د مرګ او ژوند په کشمکش کې پروت و خو څرنګه چې د ژوند څو ورځې پاته وې نو بیرته روغ سو. د بله اړخه د انګلستان بادشاه دریم هنري هم خبر سوی و چې زوی یې د عکه د ښار بیرون زخمی پروت دی نو په اندېښنو کې و او سمدلاسه یو قاصد ورولېږه تر څو ایډرویډ د خپل لښکر سره یو ځای بیرته انګلستان ته راوبولي. د برغوس د حملې نه وروسته ایډرویډ دومره ورخطا او اندېښمن سوی و چې د زخم د راجوړېدو سره سمې اراده وکړه چې نور به یوه ورځ هم په دې ځمکه کې نه پاته کیږي. په دې اساس کله چې زخم خوله ورکړه نو سمدلاسه د خپل لښکر سره یو ځای ناکامه او نامراده د عکه د ښار څخه بیرون و خپلې بحري بیړۍ ته ورسېدی او په هغې کې سپور سو او د سقیله له لارې انګلستان ته رهي سو او په دې توګه د سلطان رکن الدین په خلاف د اروپایانو اتم صلیبي جنگ د پوره ناکامۍ او ناهیلیو سره یو ځای پای ته ورسېد. هلته په قاهرې کې بیا یوه ورځ ماپښین ناوخته تورنټایي هغه وخت حیران پاته سو کله چې د خپل لښکرګاه څخه کور ته راغی او کور ته راننوتی. ویې کتل چې روده یوازې په میلمستون کې ناسته ده کیدای سي چې هغې به د ده انتظار کاوه. تورنټایي د میلمستون تر څنګ د خپله آس راکښته سو. هلدون نومې خادم یې مخې ته راغی د هغه د آس واګې ترې واخیستې او آس یې استبل ته بوتی. تورنټایي د میلمستون دروازې ته راغی او رودې ته په خبرو سو. رودې د څه وخت راهیس دلته راغلی او ناسته یې خیرت خدای؟ د هغه د خبرو په ځواب کې رودې لږ څه په تروه خوله وویل د ډېره وخته راهیسې دلته ناسته یم او ستا د راتلو انتظار کوم بس غوښتل مې له تا سره یو فیصله وکړم. تورنټایي لږ څه په اندېښنه کې سو سمدلاسه ورمخته سو او د رودې خواته کښېناست او ورته ویې ویل وایه رودې له ما سره د څه فیصله کول غواړې؟ په ځواب کې رودې په ژور اواز سره وویل تا ته به په یاد وي چې څه موده مخته زه او زما انا ستا کور ته راغلي وو او زما انا تا ته دا ډاګیزه کړې وه چې روده له تا سره مینه لري او ستا د ملګرتیا غوښتونکې ده نو تا ویلي وه چې موږ دواړو ته لږ څه وخت راکړئ چې موږ یو بل سره ښه وپېژنو. بس زه غواړم له تا څخه همدا وپوښتم چې تا زما ذات تر اوسه پورې پېژندلی او که نور هم زما د ازمویلو لپاره وخت اړتیا لري. حال دا چې د سوسۍ د کلي نه علاوه ستا په خیمه کې هم ما له تا سره د محبت او مینې اظهار کړی و او ډاډ دې راکړی و خو اوس خلک غواړي چې ستا له اړخه زما د خپلولو څرګندونه ډاګیزه سي. د رودې په دې خبرو تورنټایي خپل سر ټیټ کړ او بیا یې ورته مخ کړ او ورته ویې ویل لومړی ته راته خپله پرېکړه ووایه بیا به زه خپله فیصله څرګنده کړم.
رودیا سمدلاسه وویل امیر ترنتای زما په اړه څه پوښتل غواړې؟ زه خو ستا تر مخه د ډېرې مودې راهیسې د خپلې مینې د ګدایي د کشکول سره یو ځای ولاړه یم. د هماغې ورځې نه مې چې له تا سره لیدلي د هماغې راهیسې د اندېښنو او خوشحالیو د کشمکش ترمنځ په انتظار کې ولاړه یم. د دې ټولو اندېښنو ترمنځ په دې انتظار کې یم چې ستا له لوري مثبت او پرېکنده ځواب ترلاسه کړم. امیر ترنتایي ته خو زما په اند د یوه بې روحه ډبرې په څېر یې. ستا له اړخه د شونډو یوه نرۍ خندا او د محبت او مینې یوه اشاره زما د ژوند نغمې بدلوي او د ډاډ او سکون سبب راته ګرځېدلی سي. د رودې د خبرو وروسته تورنتایي په خبرو راغی او ویې ویل رودې ته خو هم له ما سره په مختلفو وختو کې ناسته یې. زما خوی او کړچار به دې کتلی وي نو ووایه زه دې څه ډول موندلی یم؟ زما سره ستا د لیدنو کتنو وروسته دې زما په اړه خیالات څه ډول دي؟ رودې سمدلاسه ځواب ورکړ امیر ترنتایي که زما د زړه آواز اورې نو بیا یې واوره چې ته ماته د روح خوشحالونکی، د جسم لذت، زما د خوبونو تعبیر، زما د غوښتونکو پوره کوونکی، زما د جذباتو ارامونکی او زما د روح روښانه کوونکی یې. خو که چیرې زما د خپلولو څخه دې انکار وکړ نو باید دا درته ډاګیزه کړم چې د داسې پرېکړې له مخې به روده د ځمکې په سر د یوه ښویېدونکې ډکې په څېر په وحشت او تیارو کې پروت یو بې روح جسم وي. خو که چیرې تا زما سره د مینې او محبت څرګندونه وکړه او زما د خپلولو ژمنه دې وکړه نو بیا خو به دا زما د رودې خوش قسمتي وي او په دې صورت کې به زما په ژوند کې نوې ساه وچلیږي. امیر ترنتایي اوس خو ټوله معامله ستا په لاسو کې ده. که غواړې زما سره د ژوند کولو څخه انکار وکړې او زما ژوند په دوژخ بدل کړې او یا زما په خپلولو سره ما د جنت دروازې خلاصې کړې. کله چې روده خاموشه سوه نو د ترنتایي ورمیږ تر یو وخته پورې ځوړند پاته و خو له ځانه سره مسکی مسکی هم کېده. رودې د هغه ټول حالات د سترګو لاندې کتل او د هغه له اړخه یې د ځواب په انتظار کې وه او د هغه د مسکا څخه یې هم خوند اخیست. په همدې وخت کې ترنتایي د رودې په لور وکتل او ورته ویې ویل رودې د ځمکې او اسمان په دې قافله کې به هیڅکله هم ستا د بدن خوشبو، ستا د ساه ارامتیا به د تیارو شپو قصه ونه ګرځوم او نه به تا د سوځېدونکې شمې په څېر ځان ته او یوازې پرېږدم. رودې ما ته د خپل ژوند د سفر ملګرې او د خپل وجود د یوې برخې د ګرځېدو پرېکړه کړې. اوس نو ته یوازې نه یې، ته زما عزت او زما وقار یې. رودې چې د نن ورځې وروسته ته زما د ژوند په صحرا کې د مینې او محبت یوه لمحه یې، زما د غوښتنو تازه ګلاب او د پسرلي د بهار د موسم د لذتونو او خوشحالیو یو سرور یې. تر دې ځای د خبرو وروسته ترنتایي چوپ سو. د هغه د دې الفاظو څخه د رودې په وجود کې یو نوی روح وغوړېدی. په همدې وخت کې روده چې په خوشحالیو او مسکا کې ډوبه وه یو ځل بیا وویل امیر ترنتایي ته کښېنه زه هم دا اوس بیرته راستنېږم. ترنتایي سمدلاسه خپل لاس مخته کړ او روده یې تم کړه او ورڅخه ویې پوښتل ته چیرې ځې؟ رودې ورته وویل زه د هغو خلکو پسې ځم د چا په خاطر چې ما له تا سره دغه خبرې وکړې، ځکه چې هغوی ته تر اوسه پورې زما او ستا ترمنځ د دومره ژورې مینې په اړه معلومات نه وه. زه هغوی ټول دلته رابلم چې له ما سره راغلي دي او زه یې دلته په میلمستون کې د همدې خبرې د معلومولو لپاره کښېنولی وم. رودې په خندا او په غور سره ترنتایي ته وکتل. ترنتایي بیچاره اندېښمن سوی و. یو ځل بیا یې ترې وپوښتل چې له تا سره څوک راغلي دي؟ رودې په خندا کې یو ځل بیا ورته وویل چې تا ته به په خپله په لږ شیبه کې څرګنده سي چې له ما سره څوک راغلي دي. په همدې وخت کې د میلمستون د دروازې ترڅنګ د ترنتایي خادم هلدون راښکاره سو. رودې هغه ته سمدلاسه وویل هلدون کاکا هغوی ټول راوبله، زما او د ترنتایي ترمنځ معامله حل سوې ده. د رودې په دې خبره هلدون هم ډېر خوشحاله سو. سمدلاسه بیرته ستون سو. روده هم بیرته په خپل ځای کښېنسته. ترنتایي ورته په ډېره حیرانتیا سره کتل. لږ شیبه وروسته میلمستون ته سلطان رکن الدین، سیف الدین، حسام الدین، اولیاس، سفتونه، اموس او سمیر ټول راغلل. د دوی ترڅنګ هلدون او حباسه دواړه میړه او ښځه هم میلمستون ته راننوتل. ترنتایي او روده دواړه د دې خلکو په راتلو سره د خپلو ځایو څخه پورته سول. په دې وخت کې ترنتایي په حیرانونکې لهجې سره وویل درون سلطانه او امیر سیف الدین تاسو هم دلته یاست؟ آیا دا هر څه د یو پلان له مخې ترسره سوي دي؟ په ځواب کې سلطان رکن الدین او امیر سیف الدین په خندا سول. بیا ټول په میلمستون کې کښېناستل. د کښېناستو وروسته سلطان رکن الدین وویل زویه نن ماپښین اولیاس، اموس او سفتونه درې واړه هلته زما ځای ته راغلي وه. دوی غوښتل چې څرنګه چې ته او زه دواړه د خپلو لښکرو سره یو ځای د افریقې څخه بیرته راستانه سوي یو نو ستا او د رودې ترمنځ د واده کولو بندوبست وکړي. خو ما ورته وویل چې تر هر څه لومړی د هغوی دواړو نظر معلوم کړئ
چې په رښتیا هم هغوی یو د بل د پیژندلو وروسته دې ته حاضر دي چې یو د بل د ژوند ملګرتیا وکړي، خو بیا به هم دا واده ژر نه ترسره کیږي، ځکه چې زه امیر سیف الدین، امیر تورنتایي او حسام الدین د یو مهم کار لپاره له دې ځای څخه کوچ کوو. د هغه ځای د راستنېدو وروسته به د رودي او تورنتایي د واده مراسم ترسره کیږي. تورنتایي زویه، ستا او د رودي د حالات معلومولو لپاره موږ دلته ستا حویلۍ ته راغلو. بیا مو ستا خادمان هلدون او حباسه په خبرو وپوهول. بیا موږ په دغه بله خونه کې منتظر کښېنستلو او روده مو هلته میلمستون ته در ولېږله، تر څو د لښکرګانه ستا د راتلو وروسته دواړه په خپلو منځو کې یوازې توګه خبرې سر وکړئ. په دې توګه به تاسو ته د خبرو کولو موقع او فرصت په لاس درسي او په دې توګه به په خپلو منځو کې کومې پایلې ته ورسیږئ. اوس نو تاسو دواړه موږ ته ووایاست چې تاسو څه پریکړه کړې ده. د هغه په ځواب کې امیر تورنتایي یو ځل د رودي په لور وکتل او بیا یې سلطان رکن الدین ته وویل: محترمه، په دې اړه به ځواب زه وایم او که روده بیا وایي. سلطان رکن الدین مسکی سو او ورته ویل چې نه تورنتایي زویه، ځواب هم ته وایه. په دې وخت کې تورنتایي په څرګنده توګه وویل: محترمه، زه او روده یو بل خوښوو، یو د بل سره مینه لرو او د تلپاتې ژوند لپاره مو یو د بل سره د ملګرتیا پریکړه هم کړې ده. د تورنتایي په دې پریکړه نه یوازې سلطان رکن الدین بلکې هلته ناست امیر سیف الدین، حسام الدین، آموس، اولیا، سبتونا، سمیر، هلدون او عباسه هم د خوشحالۍ نه په کالوی کې نه ځایدل. د همدې خوشحالۍ په وخت کې سلطان رکن الدین په خبرو پیل وکړ او وی ویل: زویه، د اولیاس او آموس نه علاوه د رودي د انا سبتونې غوښتنه هم دا وه چې څرنګه چې تاسې اوس دلته په قاهره کې قیام کړی دی، په همدې موده کې واده ترسره سي. خو ما دا خبره نه ده منلې. ګوره زویه، زه، ته، سیف الدین او حسام الدین په دې نږدې ورځو کې د عیسوي صلیبیان د سترې جنګي کلا حسن الکرات د له منځه وړو لپاره ورځو. په دې کلا کې ټول هغه نصرانیان چې زموږ په لاسو یې ماتې خوړلې راټول سوي دي. تر څنګ د باطنیانو او د موزیرو تاتاریانو یو ستر لښکر هم راټول کړل سوی دی. دغه متحده لښکر غواړي پر موږ باندې یرغل راوړي. زه غواړم چې په خوا له دې چې هغوی پر موږ باندې یرغل وکړي او زموږ خواته مخته راسي، موږ به پر دوی باندې د الله تعالی د غضب په څیر ورنازل سو او د هغوی دغه یووالی به له منځه یوسو او هغوی ته به داسې عبرتناکې ماتې ورکړو چې بیا زموږ په خلاف د راټولېدو هڅې ونه کړی سي. د همدې حالاتو په رڼا کې تورنتایي زویه، ما پریکړه کړې چې اوس تا او د رودي ترمنځ کوزده وکړل سي او د دې کوزدې ټول مراسم نن بلکې همدا اوس ترسره سي. اوس ته ووایه چې په دې اړه کوم اعتراض لرې؟ په ځواب کې تورنتایي په خندا سو او ورته ویل: محترمه، کله چې ته پریکړه وکړې نو ما ته به څه اختیار وي چې زه د هغې پریکړې په اړه کومه خبره وکړم؟ ستا هره پریکړه زما لپاره آخري پریکړه ده. د تورنتایي د دې خبرې د اورېدو وروسته سلطان په ډېر عجیبه توګه اولیاس ته وکتل. اولیاس ورمخته سو او یوه ډېره قیمتي ګوتمۍ یې رودي ته ورکړه. په دې وخت کې سیف الدین هم محترق سو او د خپلو کالیو څخه یې یوه ګوتمۍ راواخیسته او تورنتایي ته یې ورکړه او ورته ویې ویل: زویه، دا ګوتمۍ ستا د همدې کوزدې لپاره سلطان رکن الدین په ځانګړې توګه تیاره کړې ده. اوس نو ته پخپله دغه ګوتمۍ رودي ته په ګوته کړه او هغه ګوتمۍ چې د رودي نیکه رودي ته ورکړې ده هغه به روده تا ته په ګوته کړي. په دې توګه به د کوزدې د مراسم پای ته ورسیږي. تورنتایي دا ګوتمۍ واخیسته، بیا یې لاس ور مخته کړ، رودي هم لاس را مخته کړ. تورنتایي هغه ګوتمۍ د رودي په ګوته کې ورننویسته. بیا رودي هغه ګوتمۍ چې نیکه یې ورکړې وه په خندا خندا د تورنتایي په ګوته ورننویستله. د دې کار سره سم ټولو اولیاس، آموس او نورو ته مبارکي وویله. د دې وروسته اولیاس تورنتایي ته وکتل او ورته ویل: تورنتایي زویه، ته او روده یو بل ته منسوب سوي یاست. په دې مناسبت سره به زما په ځای کې یو کوچنی شانتې پروګرام وي چې د هغې په اړه به ته د سلطان رکن الدین څخه معلومات ترلاسه کړې. د اولیاس د چوپتیا وروسته سلطان رکن الدین وویل: زویه، نن ماښام د اولیاس په کور کې ستاسو دواړو د کوزدې په خوشحالۍ کې یوه درنه میلمستیا جوړیږي چې په هغې کې به زه پخپله هم شامل اوسم. امیر سیف الدین او حسام الدین به هم هلته موجود وي. ترڅنګ به یې ستا د لښکر ډېر واړه او غټ منصبداران هم شتون ولري. تورنتایي زویه، اولیاس او آموس دا هیله لري چې ته به نن تر ماښامه پورې هم هلته د هغوی په کور کې اوسېږې. دا به هغوی ته د خوشحالۍ سبب وګرځي. ته به روده له ځانه سره یو ځای هلته د آموس او اولیاس سره یو ځای ولاړ سئ. سیف الدین، حسام الدین او نور لوی او واړه سالاران به ماښام هلته درس سي. د دې خبرو سره سم سلطان د هغه ځای ولاړ. سیف الدین او حسام الدین هم ورسره یو ځای ولاړل. خو تورنتایي د رودي، اولیاس، آموس، سبتوني او سمیر سره یو ځای د هغوی کور ته راغی. خیر،
اوس به بیرته ولاړ سو د جنګ و ډګرو ته. لږ ورځې وروسته سلطان رکن الدین د خپل یوه ځواکمن لښکر سره یو ځای د قاهرې څخه ووتی. د هغه د لښکرو تګ دومره ګړندی و چې صلیبیانو یې په اړه هیڅ ډول معلومات ترلاسه نسوه کړی. هغوی ته څرګنده نه وه چې سلطان رکن الدین به په کوم ځای یرغل کوي. په همدې کشمکش کې وه چې د 1271 کال د مارچ په 24مه سلطان رکن الدین د خپلو ځواکونو سره یو ځای د حسن الکرات د جنګي کلا تر مخه ودرېد. په دې جنګي کلا کې لا تر مخه صلیبیانو، تاتاریانو او باطنیانو سترې لښکرې راټولې سوي وې. دوی غوښتل چې په کوم مناسب وخت کې د سلطان رکن الدین په عسکري مرکزونو باندې یرغل ویسي او هغه ته نه جبرانونکی تاوان ورسوي. هغه وخت چې سلطان رکن الدین د خپل لښکر سره یو ځای د هغوی په سر باندې ودرېد، نو هغوی هم سمدلاسه د سلطان د مقابلې لپاره ځانونه تیار کړل. هغوی فکر کاوه چې سلطان رکن الدین به د هغوی په مقابل کې پړاو وکړي او خپل لښکر ته به د دمې او آرام فرصت برابر کړي او بیا به د هغې وروسته د جنګ پیلمه کوي. خو داسې ونه سول، ځکه سلطان رکن الدین په لاره کې خپلو فوځونو ته د دمې او آرام کولو فرصت ورکړی و او بیا یې د هماغه ځایه خپلې پوځي جنګي لیکې جوړې کړي وې او خپل لښکر یې په مختلفو برخو ویشلی و. په دې اساس د صلیبیانو د دې متحده لښکرو تر مخه د رارسېدو سره سم په هغوی لکه د سور اور په څیر ورنازل سو. د سلطان رکن الدین د دې حملې په ځواب کې د صلیبیانو متحده لښکر هم ځوابي حمله پیل کړه. هغوی هم لکه د سمندري توپان په څیر د سلطان رکن الدین په لښکرو باندې رانازل سول او د دواړو لښکرو ترمنځ سخته جګړه ونښته. صلیبیانو، تاتاریانو او باطنیانو د خپله اړخه ډیره هڅه وکړه چې سلطان رکن الدین او ځواکونه یې د حسن الکرات د کلا څخه بیرون په شا وتمبوي. خو هغوی په دې کار کې ناکامه سول. کله چې جنګ په خپل اوج کې جریان درلود، په همهغه وخت کې سلطان رکن الدین د خپلو ځواکونو د حوصلو د لوړتیا او د هغوی د احساساتو د ګرم ساتلو په خاطر د تکبیر اوازونه پورته کړل. د سلطان رکن الدین د دې اواز سره سم د هغه د لښکرو هر عسکر د سلطان رکن الدین د غږ سره خپل د تکبیر غږ یو ځای کاوه او په ډیره ګرمه وینه د صلیبیانو د لښکرو په منځ کې ورننوتل او د هغوی سرونه یې قلم کول. د لږ شیبې ګرم جنګ نه وروسته سلطان رکن الدین، سیف الدین تورنتایي او حسام الدین د خپلو بیا پایانه او ګرمو حملو په واسطه د دښمن رګ نیولی و. داسې ډاګیزېده چې د سلطان رکن الدین د لښکرو په مقابل کې صلیبیان، تاتاریان او باطنیان نور د درېدو وس نه لري. د سلطان رکن الدین د حملو په واسطه د هغوی وجودونه لکه د واورې د ټوټې په څیر ویلې کېدله. بیا هره لمحه جنګ نور هم ګړندی کېده او د سلطان رکن الدین لښکرې په صلیبیانو کې ورننوتې وې او خپلې تورې د هغوی په وینو سرې کولې، ان تر دې چې د لږ شیبې سخت جنګ نه وروسته صلیبیانو، تاتاریانو او باطنیانو سخته ماته وخوړله او د خپلو پټنځایو په لور په تېښته سول. د صلیبیانو لښکر د حسن الکرات جنګي کلا ته ورننوتل او همهلته یې ځانونه کلابند کړل. سلطان رکن الدین د حسن الکرات جنګي کلا په خپله کلابندۍ کې واخیسته. دا کلا د غره په یوه څوکه کې جوړه سوې وه. دا جنګي کلا د منځنۍ پیړیو د جنګي کلاګانو څخه یوه ستره مستحکمه کلا ګڼل کېده او د هغې شمالي برخې لپاره د ساتونکي حیثیت درلود چې د ترابیس، ترتوس، حمص او حامات د میدانو ترمنځ موجوده وه. په دې جنګي کلا کې په یوه وخت کې د زرګونو عسکري ځواکونو د ساتلو او د هغوی د اړتیاو د پوره کولو ګنجایش موجود و او د ترابیس د کاونټ په ملکیت کې وه. په کلا کې کلابند سو د ټمپلرز جنګجویانو غوښتل